طالب علم باره کې چاره ولېږل چې ډېر زیات تکړه او یتیم و. یو مدرسه کې غالبا تعلیم القرآن مدرسه ده یا یو مدرسه ده، په هغې کې حفظ وکړو او بیا چې دی نو قرآن ورته ډېر زیات ټیټ یاد و، بهترین د هغه د تلاوت انداز و. او اوس دا وفاق نتیجه چې راغله نو په هغې کې هم 100/100 نمبر او هغه یتیم و بلکل. او بله ورځ تقریبا تراویح وکړې، چې تراویح وکړې نو تراوونه یا کور ته یا تراوله راته ختمې شروع کړو. نو زمونږ دا ډریوران حضرات چې دي نو دي اکثر په د رمضان المبارک کې چونکې روژې چې نیسي نو بیا دي ته خپل دي چې کومه نشه کوي یا هغه څیزونه نه میلاویږي نو دي بیا وایي زمونږ دا مازغه کار نه کوي. نو بیا هغه چې دی نو چېرته په روډ به اوړېده یار څه چل چې شوی دی، روډ باندې سیټ ته روانو نو هغې والد یو ورسره بل ملګری هم دی. نو بل ملګری چې دی هغه زخمي دی او دا یتیم ماشوم چې و نو مور ورته ناسته وه او مور دته خپله ځواني چې ده نو هغه زړوله او هغه یتیم ماشوم چې دی نو هغه ګاډي والد دی او هغې سره هغې شهید کړی دی. نو دا څومره د افسوس خبره ده، د دغې مور دا زړه چې دی ورپسې کور ته ځوان جان هلک دی چې دی ورپسې کور ته وړي که نه نو د دې مور دا سینه چې کوم ده دا زړه دا به چودلي که نه به یې چودلی. چې هغې سره بله لار نه وه، مدرسې ته یې حواله کړه، مدرسې پې محنت وکړو، هغه حافظ شو او دومره تکړه حافظ شو چې هغه حفظ یې وکړو. بیا یې د وفاق امتحان ورکړو، اوس یې په تراوو کې ختم شروع کړو. او هغه داسې مرګ باندې مري نو د داسې خلکو له سخته سزا ورکول پکار دي، ځکه چې زمونږ دا یو پاکستان دی چې په دې کې د چا دپاره څه قانون وغیره نشته.